یو قاري صاحب محترم پوښتنه کړې ده، وایي موږ 14 کسان دکانداران یو، نو بیا 1.5 سل افغانۍ د ورځې په یو صندوقچه کې اچوو، هغه په یو دکان کې پرته ده. هر ملګری چې پیسې جمع کړي د هغه نوم لیکل کیږي، د هغه د پیسو اندازه لیکل کیږي. نو بیا په یو څو ورځو کې دا پیسې چې یو څه ډېرې سوې، که د یو ملګري ډېر اشد ضرورت و هغه ته ورکوو، او که د چا اشد ضرورت نه و نو بیا نومان سره لیکو، کورکشي باندې کوو چې د هر ملګري دپاره وختلې هغه ته ورکوو. بیا چې بل وار ټولې سوې بیا کورکشي کوو، بیا بل ته رسیږي، بیا چې ټولې سوې بیا بل ته رسیږي. هېڅوک د دغو پیسو څخه نه پاته کیږي او نه هم چاته کمې و زیاتې ورځي. البته د دغه کمیټۍ دا فایده ده چې د یو چا کار بندي زموږ په ملګرو کې د ده سره ډېرې پیسې نه وي، نه یو ملګری په یو وار باندې ورکوي، نو په دغه طریقه باندې د یو واره ده ته مثلا 80,000 افغانۍ یا 1,00,000 افغانۍ یا 2,00,000 افغانۍ ورټولې سي، په لاس باندې ورسي. وایي دغه طریقه د شریعت د نظره څنګه ده؟ محترم وروره، همدغه طریقه د شریعت د نظره روا ده. په دې کې یو د بل سره کومک کول دي. الله تعالی فرمایي تعاونوا علی البر والتقوى، تاسې یو د بل سره کومک په نیکۍ او د خیر په کارو کې کوئ. او بله فایده یې دا ده چې کوم کس ته چې روپۍ ورټولې سوې هغه مقروض بلل کیږي، هغه ته قرض ورکول سو، او دا نور چې خپلې پیسې هغه ته ورکوي د څه وخت دپاره په قرض باندې ورکوي، نو د هغو د قرض ثواب سو. همدغه مسله په احسن الفتاوی 8 جلد 200 صفحه او همدارنګه دغه مسله په جدید فقهي مسائل د خالد سیف الله رحمانی په هغه کې بیان شوی ده، اول جلد 259 صفحه ده. همدارنګه دغه مسله په درر الحکام 3 جلد 23 صفحه کې بیان شوی ده. والله اعلم.